أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله تعالى دا الله سبحانه وتعالى فإذن سر مشتاسي دا دريلكي ونيلي دا دريلكي ننواي اوكي لکه موږ تاسو ویله چې درون توري دروند ادا کوو او باریک توري باریک ادا کوو که باریک توري ورته وایاست که سپک توري ورته وایاست دروند و سپک موږ تاسې وایو او که دا هره کومه ده زیاته اکثره خلک په پېښوري ژبه دا درنو تورو ته ګاټه وایي او په انګلیسي هم دروند بولي په عربي باندې هم دروند بولي او په موږ تاسو په خپله ژبه هم دروند بولو او هغه که سپک بولي که باریک بولي هغه ستاسو دپاره هر یو چې اساني اوس به راسو موږ تاسې پر یوه زور باندې موږ تاسې وایو یو زور دی یو زور په هیڅ رقم موږ تاسې کشول دا معنا دی چې اواز یې نه اوږده و د یوه زور اواز همیشه لاندې اوس خو دلته که تاسو وګورئ درې توري دي یا د درو توري څخه چې ډېر سي داسې ځای راځي چې موږ یو دا ټوله مښتې توري پنځه ویشت شپږ مګر زور همیشه په لنډ ادا کېږي زیر همیشه لنډ ادا کېږي یو پیش دی هغه همیشه لنډ ادا کېږي دلته موږ تاسې زورونه وایو په اذن د الله سبحانه وتعالی د نن ورځې سبق شروع کوو فعل ف زور ف عین زور ع لام زور ل فعل کوشش کوو چې دغه په ونه وایو دا پې نه ده دغه پې نه ده دا پې د پښتو ده چې لاندې درې ټکي لري موږ په قرآن کریم کې دغه پې نشته مګر موږ پښتانه دغه ف په دغه پې وایو دغه کوشش وکړو چې دغه شی د منځه یوسو دغه ف په دغه پې باندې ونه وایو څنګه وایو په ل نه دی دا و په ل په که ووایو دا د دغه اواز دی او که ف وایو دا خپل دوه غاښه د لاندې شونډې په لنده حصه کې چیرې هوا پسې راپورې وایي فعل او عین هم د حمزه په اواز نه وایي فعل نه وایي فعل ح دا ح ده اکثره موږ پښتانه دغه ح او دغه موږ تاسې کوچنۍ ح ورته ویل دغه موږ تاسې په یوه اواز ادا کوو دا په دې اواز باید ادا نسی دا ح ده او دا ح ده اوس نو ح زور ح شین زور ش را زور لري دلته درنه ادا کېږي را زور ر درنه ادا کوو ح ش ر میم زور م کاف زور ک ث د مخ دوه غاښه د ژبې پر سر ایږدو ث د سین او د صاد په رقم یې نه وایو ث زور ث م ک ث ب زور ب لام دغه په منځ کې چې راغلی دی اکثره خویندې پر دغه باندې د الف ګمان کوي یا د حمزه ګمان کوي لام چې اصلي خو لام داسې کښل کېږي موږ تاسو ته معلوم دی نه لام داسې کښل کېږي داسې که چیرې د لام په منځ کې الف وي هغه بیا داسې او که الف نه وي بیا نو لام دغسې کښل کېږي که په منځ کې د تورو راسي بیا په دغه شکل لکه دلته که د دوو تورو په منځ کې راسي لام دغسې کېږي څنګه یې وایو با زور به لام زور له غوین دروند توري دی غوین زور غو ب ل غو ب ل غو وا وا د وا اواز موږ تاسې ویلو او د ذال اواز یو شی دی فقط دا دی چې وا درنه ادا کېږي د ژبې اخره نرم تالو ته پورته کوو خوله یو څه سر راټولوو وا زور ظ لام زور ل میم زور م ظ ل م ظا درنه لام باریک میم باریک را
درنه ده زور لري را زور ر ف زور ف عین زور ع ر ف ع ر ف ع ز زور ز دې ته موږ تاسې زی وایي که په زی وایست هم پروا نه کوي که داسې وایست زی زور ز دا هم پروا نه لري مګر د تجوید په ژبه دا زا ده موږ تاسې به دغسې وبولو ز زور ز عین زور ع میم زور م ز ع م درې سره باریک توري دي میم زور م را را دلته بیا زور لري درنه ده را زور ر جیم زور ج م ر ج م ر ج خو دلته را درنه وه او میم باریک جیم باریک خو زور خو لام زور ل قاف زور ق خو ل ق خو ل ق ستاسې ورته پام وي دلته خو درنه ده لام باریک دی قاف دروند دی خو ل خو ل لام نه درنه وه لو داسې نه ادا کوو خو ل ق قاف درته دروند دی عین زور ع دال زور د لام زور ل ع د ل ع د ل عین زور ع شین زور ش را زور ر درنه در ع ش ر ع ش ر عین زور ع با زور ب دال زور د ع ب د ع ب د هر یو په خپل هر توری خپل حرکت لري هر یو جلا جلا وایي کوشش کوو چې نه سره نږدې کړو نه سره یو ځای کړو ف زور ف سین زور س قاف زور ق ف س ق ف س ق همزه زور ا ستاسې پام وي موږ الف چې حرکت پیدا کړي بیا نو الف نه دی بیا همزه دی همزه زور ا میم زور م را زور ر ا م ر ا م ر عین زور ع با زور ب سین زور س ع ب س اوس نو په تاسې په دواړو رقم وایي زده کړئ یو لکه موږ تاسې چې په تورو وایه د توري نوم اخو د حرکت یعنې د زور نوم اخو بیا یې اواز جوړو موږ وایي ف دا مو د توري نوم اخیستی بیا وایي زور بیا وایي ف درې کاره موږ کول یو وار مو د توري نوم اخیستی بیا مو د زور نوم اخیستی بیا مو اواز جوړوي که تاسې روان بیا داسې دی چې فقط او فقط ورته ګورې په سترګو ورته ګورې چې ف زور لري نو د دې اواز ف دی عین زور لري د دې اواز ع دی لام زور لري د دې اواز ل دی موږ تاسې په سترګو ورته ګورو په د خپل مغز کې جوړوو چې د دې اواز دغه رقم دی په کرار موږ تاسې کوشش کوو چې ټول قرآن کریم ټول سپاره موږ په تورو نه وایو موږ تاسې په روان وایو داسې وایو ف ع ل ح ش ر م ك ث ب ل غ غاین دروند ظ ل م ظ درنه لام باریک میم باریک ظ ل م ر ف ع ز ع م م ر ج خ ل ق ع د ل ع ش ر ع ب د ع ب د ف س ق ا م ر ع
بس ان شاء الله تعالی ډیر اسانه دي، لکه لوړ درې لیکي چې مو ویلو دا هم دغسې اسانه دي، مګر دا دی چې په تکرار یې وایست. دا اوس موږ سوره مزمل په تفسیر کې وایو، الله سبحانه وتعالی وایي ورتل القرآن ترتیلا. الله سبحانه وتعالی وایي تاسې د هر توري داسې ادا کوي چې مقابل اوس لکه زه چې ادا کومه تاسې اورئ چې زه فا جلا درته وایم، عین جلا درته وایم، لام جلا درته وایم، د هر د زور اواز اوري، دغه ته ترتیل وایي. در هغه وخت موږ تاسې ترتیل کوو چې موږ تاسې ان شاء الله تعالی په اذن د الله سبحانه وتعالی چې موږ تاسې قرآن کریم ختمو. او په ترتیل کې بیا دا دی چې دوام دی. دوام دا معنا لري داسې نه دی چې نن موږ تاسې په ګروپ کې سبق واخیستی خلاص بیا بله د شنبې موږ ګروپ ته راځو بیا بیرته د استاد سره دلته تکرارو، یا دا نه دی. دغه ته قرآن کریم الله سبحانه وتعالی وایي ترتیل وکړي، په دوامدار وایست، دغسې وایست. اوس مثال که تاسې وایست زه باید واورم د هر توري اواز جلا جلا، که زه وایم تاسې باید واورئ چې ما کم توري ادا کړي او په کم حرکت مې ادا کړي. شد مې وایه یو توري مې د ورغندې سره یو ځای کوي، مد مې جوړ کوي، دغه ته ترتیل وایي. که تاسې سوره مزمل په ان شاء الله تعالی په تفسیر سره وایست نو تاسې ته بیا ډېر کوشش کوئ چې قرآن کریم په تلوار ونه کوي. او لمونځ کې چې قرائت وایست لکه سورې وایست یا آیاتونه وایست هغه باندې بیا تاسې تلوار ونه کوي. نو دغه دلته موږ تاسې ترتیل کوو ان شاء الله تعالی. موږ تاسې ادامه ورکوو تر هغه وخته پورې چې د الله سبحانه وتعالی اراده سوې ان شاء الله تعالی. او کوشش کوو دغسې به نه کوو چې نن مو سبق واخیستي د بل هفته بیا په استاد سره وایو، یا خپله کار وکړي، باور وکړي دا مو عبادت دی چې تاسې هر څو ور ووایست دا مو عبادت دی. په عین حال کې مو ژبې هم پر خلاصېږي او زده کېږي مو هم. اوس دا اوله لیکه به ان شاء الله تعالی فرزانه خور وایي چې دا د کوچني سره اخته دی، دا دوهمه لیکه بیا اسماء خور وایي سیده ان شاء الله تعالی. فرزانه خور لاس خلاصي درېیمه لیکه به د خیره زه ووایم ان شاء الله تعالی. بسم الله الرحمن الرحیم. فرغض کم یا دغه ځای ته وبخښه نوي سبق ته فعل فعل دا پیدا پر دوه شونډانې مه وایي، د لوړ غاښونه او لاندې شونډې لنډه کیسه باندې وایي. فادي فعل ماشاءالله. خو چې ته اوس یو سی وایي نه یا هلته ته ماته وایي فعل ماشاءالله یا که شوی بنه فعل ماشاءالله. حشر یا د شینې پر شینې شدت اچي حشر ماشاءالله. مكث بلغ ماشاءالله. ظلم والظاهر ظلم ما شاء الله الحمد لله. واسماء جاني صمد استاذ. را زور ر، فا زور ف، زور عين اسماء جاني عين دي عين رفع بيايو دغه توري بیا وای رفع ان دي عين تيسا کولای شي را زور ر، فا زور ف، عين زور عين ف رفع ما شاء الله. رفع اوس نو ته چې عین ادا کوې دغه ځای ته چې راغلی دا ستا د ځینې لاندې دلته دغه کلک ځای ته نکې په ګوته پورې ووایه چې د عین اواسي کېږي که نه کېږي. رفع ما ته د اواز نه راځي بیا یې ووایه رفع ماشاءالله ماشاءالله. کوشش پر وکړه عین دي عین نه دي سیده ان شاء الله. زور ز زور عين ما تغوش نساء اسمع خور ميم
زا زور ز، عين زور ع، ميم زور ما، مهم. زا ما، وما شاء الله زع ما دير زور مرسل وع ع شم ما زع ما ما، مهم. زا ما، وما شاء الله مهم. ميم زور ما، را زور، ودرناك جيم رادرناك زور جا، ورادرناك را زور، اها ما رجا، يا ميم مكشة ما رج ما رجا، ما شاء الله مهم. خا زور خا، مهم. لام زور لا، جي خا، قاف قاف زور قا، مهم. جا لا قا، وخ خاطر قال وما شاء ق، الله ما شاء الله خادرنا لام بعدي خ لا قا ق لا ق، ما شاء الله مهم. عين زور ع، مهم. دال زور دا، لام زور لا، عدل ما شاء الله الحمد لله الله دې در څخه قبول او مقبول وګرځي ما شاء الله د عین پر اواز کوشش وکړه استاد هغه وخت دی چې ته باید سیزده کې سیده د حمزه شد. اواز باید نه پکښې کې مخرج یې په چیرې دی زموږ در ځینې لاندې د ستوني نیمایي چې موږ بولو یو د خولې کې دننه ستونی دی یو د هغه څخه راکښته دی د عین مخرج ع د ل سیسو ما شاء الله تبارك الله شاء خورتاول دا بل لیکه زوی بله هو بسم نعم. الله الرحمن الرحيم ش ر مهم. ب د مهم. پ س ک و اوس دغه توري سیکه فا باندې په دا دوه لوړو غاښو او لاندې شونډه باندې وای ف ف و پ س ک و اوس کته په وایه دا د پر دوه شونډانو وای یا ف. په لوړو غاښو او لاندې شونډې وای ف دا د هوا اواز اوري يس ف. هو بله مهم. پ س ک قاف دي قو ک ف س قو ک مهم. پ س ک قو قو ستنې تیراوله ک قو ک و. ک. مهم. م ر م را درناکه ما ر ر اها م ر مهم. ب س ما شاء الله تبارك الله الحمد لله الحمد لله بلخور بسم الله الرحمن الرحيم فعل مهم. حشر مهم. مكث مهم. بلغ مهم. ظلم والظلم يا زنه الظ د دوه غاښه دي د ژبې پر سر چیرته ظ ذ ودرنك خلص راكولك د ژبې اخیرا نرم تالو تر پورته که ظلم لم ما شاء الله الحمد لله بلخور زي وايمة بیا وای خور مهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رفع مهم. زعم زعم ما يا نه دغه د عندي. ژبې دغه د ځینې سره برابر ګوتې ته تېره کړه درغاړې ورسوه أو هغه دغه ځای نه کې کښېکاږه و چې د عین وایه زعم ماشاءالله دی اواز سیسو و ماشاءالله مرج و را درنکه مرج مهم. خلق و خام درنکه خو أها. خلق و ماشاءالله أدل و عین یا انا لك عين تيجي در مخك يا أو. غسل أدل الحمد لله
الحمدلله الله سبحانه وتعالى دې یو څو مر دغه ځای چې د عین مخرج تاسو په ګوته نه پورې وي یا په دا دوه ګوتو پورې وي هلته د عین اواز سي مګر دا باید خپل اول ان شاء الله تعالی اواز یې باید خپل سي ان شاء الله تعالی الله دې درڅ قبول مقبول ګرځي ماشاءالله بس یو کوم خور جوا بیا وای خور بسم الله الرحمن الرحيم أشر وعشر أشر أبد وعبد أبد ودا اوس چې ما خورت ویله مال دغه د عین مخرج دی دغه ځینې لاندې برابر چې غاړې ته مو ګوته ورسه دغه ځای یو څه تور پورې وه بیا عین ادا کړه أبد وخله مو په خلاص عبد أبد وماشاءالله أسق وفسق فسق وماشاءالله ألف وبسويه على كراكي ألف و استاذ د قرآن شریف صفحه ماته نه راځي په موبایل په مخ أمر اها عين ب بس بس وصار عين تبع داك بيا ما تقول كده عين مخرج تنكو بريو بقولتها يا خلا ما بحس ب س ما شاء الله لا روز بس وما شاء الله أول درجة ده ريكوردينج باند كمان يوديك إن شاء الله تعالى دغه ویډیو دراسم بیا اوس نن یو بل کوچنی ویډیو جوړو